آیا تاسو شهید حمزه پیژنئ؟ هغه حمزه چې نوم یې د نړۍ لسو خطرناکو انټرنیټي هیکرانو په لیست کې و. شهید حمزه څه کار کاوه؟ لومړی د اسرائیلو مختلفو انټرنیټي سایټونو ته ننوتل او د هغوی هک کول او د هغو رازونه افشا کول، خصوصي استخباراتي او نظامي سایټونه. دویم تقریبا 9000 فرانسوي سایټونه هک کول، هغه سایټونه چې اسلام ضد او غیر اخلاقي نشرات یې کول. دریم مګر لویه قهرماني یې دا وه چې په 21 کلنۍ کې یې د امریکا او اسرائیلو 217 بانکونه هک کړي وو او تقریبا 4 میلیارده ډالر یې ترېنه اسلامي او فلسطیني خیریه موسساتو ته انتقال کړ. نوموړی په 2012 کال کې د انټرپول پولیسو لخوا ونیول شو او امریکا FBI سازمان ته وسپارل شو. 1.5 کال تر سختو شکنجو لاندې و، ځکه د امریکا غوښتنه دا وه چې باید دوی ته کار وکړي، خو دې ځوان د ژوند تر آخري سلګۍ مقاومت وکړ، خو سر یې کفر ته ټیټ نه کړ. حتی څو وارې د اسرائیلو دولت له ده څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه او ورته یې وویل چې زموږ ملاتړ اعلان کړه او کار راته وکړه، موږ به دې له بنده خلاص کړو او خپل هیواد ته به دې را انتقال کړو. خو د نوموړي ځواب به منفي و او ورسره یې نه منله. اعدام او شهادت ته یې تر دنیا پیسو اولویت ورکړ چې بالاخره په کال 2014 کې د کوچني اختر په لومړۍ ورځ په داسې حال کې په دار وځړول شو چې په خوله کې له خندا او ټوله څېره یې له مسکا ډکه وه. الله جل جلاله دې شهادت قبول کړي.